السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي. د ملکن سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو ولې قتل کړو او د قتل کېدو حقیقت مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د ملکن سره تعلق لرونکي یو ښایسته د 19 کالو ځوان چا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو او د هغې نه بعد په یو ځای کې وغورځولو چې د هغې نه بعد ورته خلک راغلل او هغه لاش یې راویچت کړل او پوسټ مارټم ته یې بیا ووړل. دوستانو په دې موقع پولیس هم راغلو خو اوسه پورې د کس معلومات نه ده شوی چې آیا دا دومره ظلم او زیاتی چا وکړو چې د ګل په شانتۍ چې تاسو یې په تصویر کې هم کتلی شئ چې دا دومره ښایسته ځوان چا ډیر په بې دردۍ سره قتل. او دوستانو دا هم ویل کېږي چې دا هلک د مور او د پلار یوز ویو او د 4 خویندې وي. نو د دې نه بعد د نور وروڼه نه وو. د ظالمانو دومره ظلم او زیاتی وکړو چې دا یو ورور یې ډېر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو پلار یې دا خبره کوله چې زما د چا سره هیڅ قسمه څه دښمني څه جنګ جګړه نه وه، نو دا دومره ظلم او زیاتی زما سره ولې وه. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.